د پاکستان کرکټ چټک توپ اچوونکي شاهین افریدي د کرکټ د مشهور لوبغاړي شاهد افریدي له لور انشا سره د واده نکاحنامه لاسلیک کړه. ټاکل شوی چې شاهین افریدي به د فبرورۍ په 3 نیټه د ستوري لوبغاړي شاهد افریدي له لور سره واده وکړي. شاهین افریدي او انشا واده کولو ته چمتو دي. زوم او کورنۍ د کراچۍ بندر ښار ته د واده مراسمو ترسره کولو په موخه رسیدلي دي. جیو نیوز سره په مرکه کې 21 کلن ځوان شاهین افریدي ویلي وو چې د هغه دا هیله وه چې د روزونکي لور سره خپله کوژده اعلان کړه. شاداب خان په ورته وخت کې د ځان او خپلې میرمنې لپاره د څه وخت له رسنیو څخه د لرې پاتې کېدو غوښتنه هم کړې ده. د دې اونۍ مهم خبر په همدې ځای پای ته ورسېده او د نورو مهمو معلوماتو خبرونو لپاره مو ملتیا وکړئ.